د خوشاله ژوند لپاره اته هغه رازونه که ښځه او خاوند یو بل سره وکړي نو ژوند به ډېر په خوشحالۍ او په مینه باندې تیر شي او د یو بل نه به ډېر خوشحاله وي. که مو نوی واده کړی وي او یا مو د واده څه موده تیره شوې وي او غواړئ چې خوشحاله ژوند تیر کړئ نو په دې ویډیو کې تاسو سره ځینې هغه مسایل شریکوو او هغه رازونه در سره شریکوو چې تر اوسه به ترېنه تاسو نه یې خبر او په دې سره به ستاسو په ژوند کې ډېره خوشحالي راشي. دا رازونه څه دي په همدې ویډیو کې را سره وګورئ دوستانو. خو د تل په شان له تاسو نه هیله لرم چې زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ چې تاسو ته په آینده کې همدغسې معلوماتي ویډیوګانې جوړې کړو او تاسو ترې ګټه واخلئ. اول د میرمنې مشورو ته مو په درنه سترګه وګورئ او هغې ته ارزښت ورکړئ. ډېر کله به تاسو داسې اورېدلي وي چې ډېر خاوندان خپلو ښځو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي، هغوی سره مشوره نه کوي. نو دا یوه لویه تېروتنه ده ځکه چې ښایي یو وخت میرمن تاسو ته ښه مشوره درکړي او تاسو ته هغه ګټه ورسوي. نو په دغه موضوع کې باید د میرمنې نظر هم واخلئ. دویم، له واده نه وروسته د ښځه د خپل خاوند په مخ کې په ښکلې څېره او جامو کې وګرځي. ډېرې جینکۍ د واده نه وروسته داسې فکر کوي چې اوس زموږ ودونه وشول او هیڅ ضرورت نشته چې په کور کې ښایسته وګرځو، چې دا یوه لویه غلطي ده. د دوی دا کار دا زمینه او لاره برابروي چې خاوند یې له دوی مخ واړوي او د وخت په تېرېدو سره ګناه ته مخه وکړي. نو په کار ده چې یوه جینۍ د واده نه وروسته هم د خپل خاوند په مخ کې همیشه په داسې ښکلا او زینت کې وګرځي څنګه چې به د واده نه مخکې ګرځېدله، ځکه چې د خاوند په زړه کې کرکه او بدوالی پیدا نشي. او همدغسې کله چې خاوند له سفر نه کور ته ستړی راشي نو میرمن یې باید ځان ښکلی کړی وي او د خاوند لپاره په خندا او سینګار مخې ته ودرېږي. دریم، خاوند هم باید د خپلې ښځې د خوشحاله ساتلو لپاره د هغې خبرې ومني او د هغې لپاره پاک وګرځي. د پاکۍ او ښایست خبره نه یوازې میرمنو ته ضروري ده بلکې خاوندانو ته هم ضروري ده. زیاتره خاوندان ځان ډېر خیرن ساتي نو هغوی ته پکار دي چې ځانونه پاک وساتي او د خپلې ښځې لپاره ځان ښکلی کړي. څلورم، که میرمنه مو له داسې شیانو سره مینه لري چې هغه بې ګټې وي نو په هنر او په خبره یې پوه کړئ، نه په ډب سره. که ستاسو اقتصادي وضعیت کمزوری وي یعنې ستاسو وس نه کیږي چې میرمنې ته هغه شیان واخلئ چې د هغې خوښیږي او د هغې زړه غواړي نو باید هغه ټول اصول ورته وښایئ چې اسلام ښودلي دي، نه دا چې هغه په زوره او په ډب باندې پوه کړئ. که په مینې سره یې پوه کړئ نو هم به مو ژوند په مینه باندې په مخ لاړ شي او هم به مو میرمنه ستاسو نه خوشحاله شي. پنځم، که مو میرمنه نیک صالح او نیک عمله وي نو صفت یې وکړئ. زیاتره خاوندان د خپلې نیک صالح او نیک عمله میرمنې صفت ځکه نه کوي چې دا د ځان لپاره یو عیب او سپکاوی ګڼي. خو دا فکر مو غلط دی. که چیرته میرمن مو نیک عمله او نیک صالحه وي نو باید د هغې تعریف خامخا وکړئ تر څو هغه خوشحاله شي او په ګډ ژوند کې هغه نور هم نیکۍ ته مخه وکړي او ستاسو قدر وکړي. شپږم، د ماشومانو په مخ کې خپلې ښځې یعنې میرمنې ته بد رد مه وایئ. دوستانو، بد الفاظ کارول په هر وخت کې ښه نه وي، خو ځینې وختونه داسې وي چې انسان ته ډېره غوسه ورشي نو د ماشومانو په مخ کې خپله ښځه داسې مه رټئ چې هغوی ته بد رد ووایئ. که تاسو داسې کار وکړئ نو ماشومان مو هم بېلارې کیږي او د ژوند خوشحالي مو له منځه ځي او سبا ورځ به همدغه ماشومان هم مور ته بدې ردې او سپکې وایي. اووم، له خپلې میرمنې او ماشومانو سره په مینه چلند وکړئ او په مینه ورسره ژوند پر مخ بوځئ. په ګډ ژوند کې خوشحاله او خوښ اوسېدل ډېر ضروري دي. که چېرې خپلې میرمنې او ماشومانو سره مو په مینه او شفقت اوسېدل زده وي نو ژوند به مو په ډېر باور او عزت په مخ لاړ شي. او که چېرته د وحشي زمري او پړانګ غوندې اوسېدئ نو دا عادت به مو ژوند سخت نارامه کړي. اتم، له بد اخلاقو ښځو سره خپله میرمن مه پرېږدئ چې هغوی سره راشه درشه ولري او اړیکه ورسره وساتي. دوستانو، دا متل به تاسو اورېدلی وي چې که ښو سره کښېنې نو ښه به زده کړې او ښه انسان به درنه جوړ شي او که بدو سره کښېنې نو بد به شي. نو همدغسې که ستاسو میرمنه له ښو ښځو سره اړیکه ونیسي او ښو ښځو سره ناسته پاسته ولري نو ښه شیان به زده کړي. او که بد اخلاقه ښځو سره تګ راتګ او اړیکه ولري نو بیا خو ترې د ښو کارونو تمه مه کوه. نو خاوندانو ته پکار دی چې خپلې ښځې د بد اخلاقه ښځو سره تعلق ته پرېنږدي. قدرمنو دوستانو، په اخره کې ویلی شو چې هغه ښځه او میړه چې دغه خویونه ولري تر نورو به ډېر خوشحاله او بریالی ژوند ولري. په دې هیله چې دا معلومات به ستاسو لپاره ګټور تمام شوي وي او تاسو به ترې څه زده کړه کړې وي. که غواړئ چې تاسو ته په آینده کې همدغسې ښایسته معلومات او نور ډېر جالب موضوعات راوړو او تاسو ترې ګټه واخلئ نو مهرباني وکړئ همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم وهئ چې په آینده کې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. ډېره مننه.